سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مظاهره کړې ده چې پولیسو د عمران خان دوه خوندې په ګډون 100 نه ډیر کسان نیولي دي. د پاکستان مخکني لومړي وزیر عمران خان پاکستان تحریک انصاف PTI د پلازمینې اسلام آباد په ډي چوک کې یوه لویه مظاهره رابللې وه، خو چارواکو نه یوازې شاته غځېدلې لارې تړلې وې، بلکې د جمعې په ورځ یې مخابراتي شبکې هم غیر فعالې کړې وې. بل لور ځایي پولیس د عمران خان دوې خویندې علیمه خان او عظما خان د پلازمینې له ډي چوک سیمې نه نیولې دي. د BBC خبریال شهزاد ملک سره خبرو کې د اسلام آباد پولیسو منلې ده چې علیمه خان یې نیولې او سکرټریټ پولیسو مرکز ته بیولې ده. ځایي پولیسو تایید کړې ده چې په راولپنډۍ او اسلام آباد ښارونو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 100 نه ډیر فعالان او پلویان نیولي دي. د BBC خبریال وایي له هغه وروسته چې د PTI ګوند فعالان د ښار په منځ او شاوخوا سیمو کې یوځای کېدل، پولیسو یې د مخنیوي لپاره اوږدګن ګامونه اخیستي وو. ځایي پولیس بیا ادعا کوي چې د سوهان لویې لارې په اوږدو کې د PTI کارکوونکو په پولیسو د ډبرو ګوزارونه کړي دي چې له کبله یې د علي رضا په نامه یو پولیس ټپي کړی دی. پولیسو د مظاهرینو شړلو لپاره اوږدګن ګامونه اخیستي وو. د پاکستان په اساسي قانون کې د وړاندیز شوي بدلونونو په ضد د PTI له احتجاج مخکې تېره شپه د پاکستان کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي وو هیڅکله به پر اسلام آباد پولیس یرغل ته اجازه نه ورکړي. نوموړی وایي په اسلام آباد کې د قانون 114 مادې له مخې د ګڼو کسانو یوځای کېدل ته اجازه نه ورکول کېږي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.